د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی لوبډل مشر ګلبدين نائب هم په اوبا کې اوسګار نه دی ناست. دا چې ګلبدين نائب څه کوي پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی لوبډل مشر ګلبدين نائب هم د اوبا له خپرېدو وروسته په قرنطين کې اوسګار نه دی ناست. د ګلبدين نائب خبره شوی انځورونه چې د هغه په لاس کې قینچي او ګمنز لیدل کیږي او خپل زوی په چوکۍ کې نول دی ورته ویښتان جوړوي. اوبا چې د نړۍ هر څه په ټپه درولي دي په دې لړ کې د کرکټ ټولې سیالۍ هم لغوه شوي دي او د ټولو هیوادونو لوبغاړي په کورونو کې ناست دي. په هیواد کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو د اوبا د مخنیوي په پار قرنطین اعلان شوي دي چې افغان لوبغاړي هم په کورونو کې ناست دي. په دې لړ کې ګلبدين نائب هم چې د قرنطین پر مهال په کور کې ناست دی په تازه انځورونو کې ښکاري چې هغه د خپل کوچني زوی ویښتان جوړوي. د اوبا د مخنیوي په پار بازارونه تړل شوي دي او همداراز سلمانۍ هم ټولې بندې دي نو خلک مجبوره شوي دي چې ویښتان په کورونو کې جوړ کړي. تر دې مخکې د ملي لوبډلې د مخکښ خروطو پاچوونکي مجيب الرحمن انځورونه هم خپاره شوي وو چې د ملي لوبډلې د یو بل لوبغاړي ابراهیم زدران ویښتان یې جوړول. د یادولو ده چې په افغانستان کې د اوبا مثبتې پیښې 299 ته رسېدلې دي چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي دي. نو دوستانو تاسو په قرنطین کې څه کوئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره یادونه وکړئ. تر بیا بله ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.